ښه د یو ورور سوال کړی دی او د سوال لږ اوږد دی او جواب به یې دومره اوږد نه وي. وایي د مولوي صاحب نه مې قصه اورېده. یو خو موږ کې مشکل دی چې هر چا ته مولوي صاحب وایو، یعنې که هغه په بس دې منبر ته اوس که تاسو کې څوک راپاڅېدو دې سپیکر ته ودرېدو وایي دا څه دی اجازه کتاب بیان وکړو، خلک وایي چې اجاز مولوي صاحب بیان کړ. او که زما نه دي داسې با اثره خبرې وکړي نو کیدای شي په ما کراس راکاږي به چې دا بل یو نوی هغه تعلیم پیدا شي. نور خو موږ اخوا دې ته نه ګورو چې څه دي او څه نه دي، بس چې د ګیري والا خبرې وکړي موږ وایو مولوي صاحب بیان کړه. د الله بندګانو دې خبرو کې ډېر احتیاط کوئ. او داسې هم کیدای شي چې په رښتیا مولوي صاحب کړی او مولوي صاحب پکې خطا شوی، نو دواړو طرفونو ته سوچ پکار دی. وایي چې مولوي صاحب بیان کوو، صلی الله علیه چې دا به ملا و یا به نه و، او کیدای شي زما چې څومره غالب ګمان دی نو امیر صاحب به و. لکه زموږ دا کوم وروڼه چې د دعوت شوق ډېر لري، د مروجه کم تبلیغ چې کوي دوی سره علم کم دی. نو قصه دا کوله چې یو کس سهار وختي راپاڅېدو یا د شپې په اخرنۍ برخه کې راپاڅېدو، ځان یې تیارو چې لاړ شي سهار مانځه له، کیسې ته غوږ کښېږدئ. قصې څنګه خلکو خوښ. اوس که چا د دې نه کلیپ جوړ کړو دا به بله قصه چلېږي، نه سبا دا قصه راوتې ده. لکه مخکې ورځو کې ما په یو کس باندې رد وکړو مولوي صاحب باندې، هغه مولوي صاحب ته ویلي وي چا چې یو ښځه د ده مونځ نه قبلېږي. اورېدلی تاسو که نه؟ په هغې ما رد وکړو. نو ما دا ووایي ما یو کس دا وي چې د چا یوه ښځه یي د ده مونځ نه کېږي، به دقه ځینې کلیپ جوړ کړی، خبره به ما راوته پله. اوس زمونږ خلکو تحقیق نه کوي، که دا دې مخکې دا لکه ته لږ شاته لاړ شه، لږ مخکې لاړ شه چې د خبرې وضاحت وشي. نو چې یو سړی داسې نه چې دا کومه قصه زه بیانوم دا راوالي او هغه مخکې ټکی یې در کړی دی چې یو چا دا وي او دغه بیان نو ډېر احتیاط کوئ د کټ کوټ کې. که چېرته د یو عالم بیان نشر کوئ که نه نو پوره معلومات کوئ چې دا خبره د څنګه کړې ده. ځکه چې نن سبا خو د میډیا دور دی او بل نن سبا خو دغه راوتی دی دا الذکاء الاصطناعي چې ورته ویله کېږي. یعنې ته د یو چا اواز ور واچوه چې زما د ده په اواز کې خبرې پکار دي او خبره ورته ته وکړه، عقل د اواز ته به واړئ. دغه شان تصویران، دغه شان ویډیوګانې، دغه شان لیکل، نو ډېر احتیاط کوئ. الله دې به موږ ټولو باندې پردې راواچي او الله دې موږ د داسې کارونو نه وساتي. قصه دا ده چې یو کس سحر راپاڅېدو وختي یا د شپې په اخرنۍ برخه کې ځان یې سهار مانځه له تیاره او داسې مو داسې وکړو کپړې واچولې کور نه ووتو جومات ته روان او دې د وړوکوالي نه عادت و سهار مانځه له به وختي تلو ځکه چې مور پلار ورله تربیت ورکړ جمعې له به تلو جومات ته. نو یو ورځ دی ووتو په دې لاره کې ده تیندک وخوړو، په لاره کې ده تیندک وخوړو او دی راولیدو او کمیس یې هم لږ وشلېدو، کمیس یې وشلېدو. دی چې کور ته راغی واپس چې دا کپړې بدلې کړم نو کور ته واپس راغی جامې بدلې کړې نورې واچولې، نه غوسه شو نه بدې ردې وویې، ښه په ارام راپاڅېدو کور ته لاړ کپړې بدلې کړې بیا راووتو. چې راغی بیا د جومات په لار روان دی بیا یې تیندک وخوړو. چې تیندک یې وخوړو دی راولیدو نو بیا یې د کپړو سیسه هغه وشلېده. دی بیا کور ته لاړ، دو پیرې د کپړې وشلېدې، هېڅ غوسه نه شو، هېڅ یې ونه او بیا یې چې دی کپړې واچولې راووتو. دا د څویم پیر شو؟ درېیم پیر. لکه مطلب دی چې جومات جمع نه پرېښودی او نه چاته غوسه شو نه کنځلې بدرې. په درېیم پیر کې دی بیا تیندک یې وخوړو. چې تیندک یې وخوړو نو دی اولیدو ولو خو داسې محسوسه کړه لکه چا چې دی ونیو. سړی ډېر حیران شو، خو شاته وکتو چې دا چا زه راونیوم نو څوک نه و. نو یې څه وخته پورې غلی ودرېدو بیا جومات ته روان شو. په دې لاره ورته چا ووایي دی یو اواز واورېدو تا ته پته ده زه څوک یم؟ هغه ورته نه
وی ما ته منع کړې د دې ولیدو نه. سړي ورته ته څوک یې؟ وایي زه شیطان یم، ما ته منع کړې. نو هغه ورته وایي چې ته شیطان یې، نو تا ولې زه د ګرځېدو نه منع کړم؟ وایي هغه ورته دا وایي چې ګوره ته اول پیر راولیدې، کور ته لاړې، کپړې دې بدلې کړې، رب العالمین ستا هر ګناه وبخله، هغې د لاسه الله ستا هر ګناه وبخله. په دویم پیر چې ته رالې، بیا ته راولیدې، ته بیا لاړې، کپړې دې بدلې کړې، ښه په ارام بیا راووتې، رب العالمین ستا کورنۍ ته ټولو ګناهونه وبخلې. په درېیم پیر بیا ته رالې، تا تیندک وخوړو، ته راولیدو والی وې، نو ما راولیدو ته په دې پرې نه ښودې ځکه دې پیر له الله رب العزت ستا د ټول محلې والا ګناهونه بخلي. نږدې و چې تاسو هم سبحان الله ویلی وه، خو زه هم کنټرول کوم. ځکه چې موږ د دې قصو سره دومره عادت شوي یو که نه. دا قصې کړې وه که نه، دا مشهوره قصې ده، دا همدغه شان قصې دي. ضرور د دې وضاحت کوي، ځکه چې ما تاسو وکتل نو بعضو لکه خولې تیاروله سبحان الله ته، موږ سوچ نه کوو مسلې ته او قصې ته او خبرې ته. ضرور و چې ته دې مبارک کې څه وې، نو سړی حیران شي چې څه ووایو څه ونه وایو، د کوم ځای نه شروع کړو په کوم ځای ختمه کړو. دا قصه په تاریخ کې، د حدیثونو په کتابونو کې، د علم په کتابونو کې د دې د سره اصل نسل نشته. یوه. دویمه، مونږ چې دا قصه واورو نو مونږ ته به ډېرې خبرې ښکاري شي چې دا شریعت خلاف دي. اولنۍ خبره، شیطان د دې سړي سره خبرې څنګه وکړي؟ شیطان خو وسوسه اچولی شي چې دی کله په اصلي شکل کې، نو بیا وسوسه اچولی شي خو په اصلي شکل کې خو چا سره خبرې نه کوي. چې شکل بدل کی هغه جدا مسله ده، که دا طاقت الله ورکړی دی پیري له او شیطان له چې دی شکل بدل کی، خو چې دی کله شکل بدل کی هله انسان ته ښکاري چې په خپل اصلي شکل کې بیا نه ښکاري، او نه چا سره وایي دی خبرې کوي. نو د سره څنګه خبرې وکړي؟ د خو چې ښکارېدو ته نه که نه، نو چې ښکارېدو نه معنی ده چې په اصلي شکل کې و، نو چې په اصلي شکل کې و نو بیا پیري د سره څنګه خبرې وکړي؟ خیال هم دی که نه دی؟ دویمه، وی دی په دې درېم پیر اولیدو ولو د شیطان راټینګ کو. یاد کوي چې رب العالمین اولیدلي کړي که نه، نو شیطان نه چې د دنیا د ټول پیریان او ټول انسانان راجمع شي دا سړی نشي بچ کولی، دی به ولیږي. نو څنګه درامنې کو؟ او ساتنه کوونکې په داسې ځایونو کې الله وی د انسان نه مخکې او شاته ملایک دي چې د حفاظت کوي. نو د حفاظت خو ملایک کوي، شیطان کوم ځای کې دا وس هغه رسي چې هغه زموږ حفاظت کوي. دوه خبرې شو. درېیمه د ټولو نه پکې غټه خبره هغه دا د غټ دروغ پکې دی. وی په اول پیر کې څوک وبخلی شو؟ د دې کس ټول ګناهونه وبخلی شو. په دویم پیر کې کور والا او شیطان راونیو ګنې درېیم پیر کې ټولې محلې والا. ګوره موږ د دې سړي د عمل ته کمزوري نه ګورو، اوچت عمل دی، سهار منزله تله، درې پیرې راولیدو، کپړه ده بدله کړه. خو دا کوم فضیلت چې دې کې بیان شوی دی که نه، دا خو د هغه مجاهد دپاره هم نه دی چې په جهاد کې تندک وخوري او راولیږي. خو د هغه ګناهونه بخلی کېږي که نه چې یو سړی شهید شي، خو داسې شته چې ټولې محلې ګناهونه بخلی کېږي. محلي ګناهونه کوم ځای کې بخلی کېږي. او بیا دې له راشه د یو نیک عمله سړي د لاسه الله رب العزت ټول کلی بخي، که د بل چا په دیندارۍ باندې ټول بخلی کېدی، یو د چا کار بل چا له فایده ورکولی، د ابراهیم علیه السلام پلار به بخلی شوی وی، د نوح علیه السلام زوی به بخلی شوی، پلار یې پیغمبر دی، عام سړی نه دی. او د رسول صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب به بخلی شوی وی. رواره کومه هستی ده. نو تاریخ چې موږ راوالو، صحابه کرام باندې لږې سختې تېرې شوي دي، ټوټې ټوټې شوي د الله په لار کې. خو دا فضیلت یو ته هم نه دی میلاو شوی چې د هغه د لاسه الله د هغه ټوله محله بخلې ده.
نو څنګه چې ته سهار منزل روان ستا په ولیدو باندې الله رب العزت ټوله محله بخي نه. نو دې کې یو دا مخالفت هم دی. بله خبره بله دا ډېره اهمه، شیطان ته څنګه پته ولګېده چې الله رب العزت اول ده ته بخښنه وکړه، بیا د ده کورنۍ ته وکړه، اوس د ده محلې ته کوي. دا خو د غیبو خبره. که موږ لږ عقل استعمال کړو که نه موږ په ډېر څه باندې پوه شو، خو موږ دا عقل بلکل په تیلۍ کې بند کړی. پښتانه هغه قوم دی، زه دا خبره اکثر کوم، پښتانه ډېر هوښیار خلک دی الحمدلله، چې یو کار کله کوي که نه، که دنیوي او که دیني. نو د نورو قومونو نه پکې د الله په توفیق سره دوی مخکې کېږي، خو مشکل دا چې کوي یې نه. که ته زمونږ ډاکټران وینې، که ته زمونږ انجینیران وینې، که ته زمونږ ساینسدانان وینې، که ته زمونږ بل یو دنیوي تعلیم والا وینې، هغه د نورو نه مخکې ګورئ په غټو غټو عهدو باندې غټ تعلیمونه. بیا که دیني دغه نه راشي نو زمونږ علما، زمونږ استادان، زمونږ مفتیان د هغوی علم ته سړی حیران شي. خو مشکل من کې دا چې کوي نه. نو الحمدلله موږ خو هوښیار خلک یو، خو هغه عقل پته نه شي چې تیلۍ کې د بعضو بند کړی چې ګوره د استعمال سره دا کمیږي که څنګه. موږ لږ سوچ وکړو چې یاره دا سړی چې دا کومه قصه کوي هر څه ګاډې ته کا و مولوي صاحب، امیر صاحب، سابیاق صاحب، مفتي صاحب، دا قصه په کوم ځای کې راغلې ده؟ بس موږ دا سوال هم نه کوو دا په کوم ځای کې راغلې ده؟ سند یې ووایه ماته. نو د سند قصه چې دې راواغسته بس خبره به ټوله صفای شي. دا نورې خبرې خو لا پرېږده، خو لا موږ پکې ډېر وضاحت وکړو. نو ګوره د دې قسمه قصو نه ځان لرې ساتئ. هلته یو کس روان و هغه ووایي، او یو بزرګ راغلی هغه ووایي، او زه به راته یو حدیث ذکر کړم، کیدای شي تاسو اول پرې راوړئ. دا حدیث صحیح حدیث دی، شیخ البانی په سلسله صحیحه کې راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ان بني اسرائیل لما هلکوا قصوا. د بني اسرائیلو د تباهۍ یو وجه دا وه چې هغوی قصې به بیانولې، ټول دیني قصو ته اړولی و. نو قصې هغه بیان کوي چې هغه الله بیان کړي، الله رسول بیان کړي، صحابه کرامو بیان کړي. او که ته د خپل دور یو قسم کې خو چې هغه قسم مسند وي. مسند څه مطلب دی؟ چې دروغ نه وي، سند وي. یو کس ویلي دي بلکل، خو صرف دا خو نه چې د شریعت خلاف. وګوره چې حقیقي و د شریعت به خلاف نه وي، دا یاده کوي چې حقیقي وه او شریعت خلاف نه. لکه اوس یو سړی ماته قصه کوي، ماته چې زه سحر منزل روان وم او وښویدم او شیطان راته غږ وکړو، اوس سند خو دلته زما پورې صحیح دی، زه یم دی دا قصه کوي. خو چې ده کله وایي شیطان پکې غږ وکړو، پوه شه دا سړی دروغجن دی. نو سند لاړ څه شو؟ ختم شو. دغه سند کې چې دروغجن راغی قصه ختمه شو. ښه دا سړی ښه رښتینی دی، چې رښتینی دی دی به دا قصه وکړي؟ دغه دا کیدی نه شي. نو ګوره سند څومره اهم دی، څومره اهم دی. دنیوي خبرو کې هم او د دینه کې خو بیا عبادت دی، خو دنیوي کې هم دا خبره ما ته پلاني کړې چې موږ ته کس معلومي چا کړې ده چا نه ده کړې.